سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ و روغ به وئ، ژوند مو به په خیر وي. زه محمود سعید یم او دا د یو ځل بیا د هندبوک جرمني له پاڼې ستاسو په خدمت کې یم او نن د اوسبیلډونګونو په اړه تاسو ته معلومات درکوم. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ. په پای کې به زه هڅه وکړم چې تاسو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړم. همداشان هیله ده ویډیو له دوستانو سره هم شریکه کړئ او نور دوستان راوغواړئ چې له تاسو سره په ګډه وګوري. زه به یو څو ثانیې منتظر شم څو لږ نور دوستان هم زموږ سره راشي، ویډیو په کتلو کې برخه واخلي، بیا به معلومات په ورکولو پیل وکړو. ښه، فکر کوم ځینې دوستان شته راغلل. په عموما په جرمني کې اوسبیلډونګونه په دوه ډوله دي. په دې موضوع ممکن پوهیږئ یا به خبر وئ، خو هغه کسان چې ډېر معلومات نه لري د هغو دپاره زه یو ځل بیا عمومي معلومات ورکوم، بیا هغو برخو ته راځم چې څنګه اوسبیلډونګ پیدا کولی شو، کوم اسناد ضروري دي او دې ته ورته نور، او په پای کې بیا تاسو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکوم. په عمومي شکل اوسبیلډونګونه په دوه ډوله دي، چې یو شولیشه دي چې په ښوونځي کې ترسره کیږي او یو بغوفلیشه یا دواله اوسبیلډونګ. جرمني کې دا دوه نومه لري، د اوسبیلډونګونه چې د هغو ډېره برخه عملي ده او یو څه برخه یې بیا په ښوونځیو کې هم ترسره کیږي. نو هغه چې د ښوونځیو یا شولیشه اوسبیلډونګونه دي د هغو ډېر وخت په ښوونځي کې وي، عموما له 2 نه تر 3 کالو پورې دوام کوي او د نرسنګ یا مثلا د زړو کسانو د پاللو یا د ورته هغه شیان چې ډېر درس ته اړتیا لري، زده کړې ته اړتیا لري، هغه د شولیشه اوسبیلډونګ برخه دي. او هغه نور مهارتونه او کارونه مسلکونه چې ډېر په عمل کې تمرکز په عملي کار وي، هغه بیا بغوفلیشه دي، دواله اوسبیلډونګونه دي یا بغوفلیشه، چې مثلا نجاري، رنګمالي او دې ته ورته نور دي. زه بیا وروسته په تفصیل د هغو ته راځم چې کوم کوم دي. نو هیله ده ویډیو له نور دوستانو سره هم شریکه کړئ او موږ سره تر پایه واوسئ. زه یو څو مثالونه درته وایم چې مثلا په شولیشه اوسبیلډونګ کې کوم شیان راځي. عموما دا په سلګونو برخې لري هر یو، خو زه په لنډ ډول یو څو مثالونه درته وایم چې مثلا په شولیشه اوسبیلډونګ کې اوډیو ډیزاینر، د دفترونو سکرتران یا سکرترانې، په هوایي میدانونو کې ترافیک مثلا، نرسان، ژورنالیستان، د زړو کسانو پالونکي، د فیشن ډیزاینران، فیزیوتراپیست، هنرمندان، د سوداګرۍ په برخه کې سکرتران یا اسیستانت یا مرستیالان چې موږ ورته ویو، یا د هوټل د ځینو برخو منیجران یا کارکوونکي چې دي، هغه د شولیشه اوسبیلډونګ برخه دي. هغه باید شولیشه اوسبیلډونګ ترسره کړي، بیا ولاړ شي په هغو برخه کې کار وکړي. او هغه کسان چې بغوفلیشه اوسبیلډونګ ترسره کوي، هغو دپاره په مثلا مستریان، د بانکونو ډېر کارکوونکي حتی په بغوفلیشه اوسبیلډونګ کې دي، سرکاریګران، خیاطان، نجاران، بنایان، د آی ټي د ځینو برخو کارکوونکي، عکاسان، آرایشګران، د هوټل ځینې برخې شته چې په هغې کې د دوله اوسبیلډونګ شته، مثلا د پولیسو ځینې برخې مثلا د زندانونو کارکوونکي دي چې هغه دوله اوسبیلډونګ باید د هغوی لپاره ترسره شي، آشپزي، رنګمالي، د سفر و سیاحت استازي یا لارښود، سازان، مثلا د غونډو منیجر او همدا ډول د ماشینونو په برخو کې کارکوونکي، ماشینونو چلوونکي، دا چې دي دا په بغوفلیشه یا دواله اوسبیلډونګ کې راځي. د دې کارو دپاره باید دواله اوسبیلډونګ ترسره کوي. او د دواله اوسبیلډونګ ښه والی بیا دغه دی چې په اکثره شرکتونه چې دي هغوی بیا هغه کسانو ته چې د اوسبیلډونګ ترسره کوي د دغه زده کړو په وخت کې معاش هم ورکوي. معاش په عموما په اول کال کې که څه هم کم نه وي، عموما د 800 یورو په شاوخوا کې ممکن تر 1000 یورو پورې وي. په دویم او دریم کال کې هغه بیا لوړیږي او کله چې سړی بیا فارغ شي دنده ورته په ډېره اسانۍ پیدا کېږي. لکه څنګه چې پوهېږئ په جرمني کې د دندو کمای نشته، خو که همداسې بې زده کړو نه څوک دندو ته ځي، ممکن لږ ستونزو سره مخ شي یا په داسې کارونو کې وي چې کار یې سخت وي او معاش یې لږ وي. خو چېرې څوک اوسبیلډونګ ترسره کړي، نه یوازې دا چې د قبولۍ دپاره یې ګټور دی، د آینده دپاره یې، د ژوند دپاره یې، د کار دپاره یې، د پیسو ګټلو دپاره یې دپاره هم ډېر ورته ښه دی. دته بیا د یو مسلکي کس په سترګه کتل کېږي. خو دا چې اوس د زده کړو دپاره د اوسبیلډونګ دپاره کوم شرطونه ضرور دي، هغې ته اوس راځو.
د اوسبیلډونګ دپاره یو مهم شرط چې دی د دواړو اوسبیلډونګونو لپاره هغه په جرمني ژبه پوهېدل دي، باید جرمني ژبه به زده وي. موږ په نورو برخو کې هم د جرمني ژبې د زده کړې په اړه معلومات ورکړي وو چې څنګه سړی کولی شي جرمني ژبه زده کړي. په ډېرو ښارونو کې هغه کسان چې قبول شوي دي هغو ته خو عموما انټګراسیون کورسونه دي، خو د هغې تر څنګ نور وړیا کورسونه هم شته، آنلاین هم زده ډېر دي. که څوک کوشش وکړي کولی شي جرمني ژبه تر یو حده زده کړي. او یوه بله ښه طریقه یې دا ده که چېرې څوک بیکاره وي، وخت ولري، په رضاکارانه فعالیتونو کې د برخه واخلي. د هغو څو ګټې دي. یو دا چې که چېرې بیا سړی وروسته قبول شي او د جرمني پاسپورت یا تابعیت غوښتنه وکړي، هغه ورته په ډېره اسانۍ ورکوي ځکه دا بیکګراونډ ته یې ګوري. او په دې کې ژبه ښه زده کېږي، د خلکو سره اړیکې زیاتېږي. لکه څنګه چې پوهېږي په هر ځای کې اړیکې ډېرې مهمې دي. نو او نور ځینې فرصتونه پیدا کېږي د کار د زده کړو، د خلکو سره د شناخت د لارې. نو ښه دا ده چې سړي اول ژبه زده وي. دویم شرط د ښوونځي د فراغت سندونو شتون دی. خو ځینې شرکتونه شته چې د ډول اوسبیلډونګ دپاره د فراغت سندونه نه غواړي، یا ممکن هیڅ سند تاسو نه ونه غواړي، یوازې ګوري، تاسو سره مصاحبه کوي، انټرویو درسره کوي، تاسو ژبه ګوري چې ژبه مو په کومې کچې زده ده. که هغو خوښ شئ، وویني او قانع شي چې تاسو د دوی سره کار کولی شئ، اوسبیلډونګ ترسره کولی شئ، نو ممکن تاسو هلته دوی سره دوی ومني او اوسبیلډونګ ورسره ترسره کړئ. او بیا دا چانس ډېر دی چې کله اوسبیلډونګ ختم کړئ په هماغه کمپنۍ یا شرکت یا چې اداره چې وي، ممکن هغوی تاسو ته کار درکړي. دا یو ډېر مهمه ځانګړنه ده. خو که چېرې څوک د ښوونځي سندونه ولري نو دا ډېر ښه دي. هغه چا چې په افغانستان کې مکتب بیلی دی، که هغه هم راوړي، د 9م صنف یا 12م صنف د وزارت خارجه د لارې تایید کړي او راوړي، دلته یې رسمي کړي، نو دلته هغه سندونه اکثره منل کېږي او ډېر ګټور دي. دا اوسبیلډونګونه زه یو یادونه وکړم چې دا په افغانستان کې هم د ته ورته شته، خو هلته ډېر معمول نه دي، لکه تخنیکوم یا تخنیکي لیسه یا میخانیکي لیسه یا نه پوهېږم، د ته ورته شته، خو ډېر تمرکز نه پرې کېږي. اکثره کسان غواړي چې پوهنتونونو ته ولاړ شي، لوړې زده کړې وکړي یا بیخي پرېږدي. خو دا د هر هېواد دپاره ډېر مهم دي. د مسلکي کسانو د روزنې لپاره دا ډېر ښه دي، ضروري دي. او بل مهم شرط چې دی او دا ډېر ښه دی، د ټولو په ګټه دی، هغه چې دا د دې د دواړو اوسبیلډونګونو دپاره د عمر محدودیت نشته. یعنې که په هر عمر کې سړی وي کولی شي دا اوسبیلډونګ ترسره کړي. خو هغه کسان چې دلته د زیر سن یا د ټیټ عمر کسانو په توګه راغلي وي، بیا باید مکتب ته تللي وي. او یا که څوک دلته غټ شوي وي، هغوی باید لږ تر لږه هغه جبري زده کړي چې په جرمني کې دي تر 9م ټولګي پورې، هغه یې باید ترسره کړي وي. اوس راځو دې ته چې څوک کولی شي اوسبیلډونګ ترسره کړي. مثلا څوک قبول شوي وي، نوي شوي، د دې دپاره هغه په دې خو به پوهېږي، هغه کسان چې قبول شوي وي، د قبولۍ اسناد ولري، هغوی بې محدودیته په هره برخه کې هم زده کړه کولی شي، هم کار کولی شي، هم اوسبیلډونګ کولی شي. خو هغه کسان چې نوي قبول شوي، مثلا ډولډونګ ولري، هغوی باید اوسلنډ ته ولاړ شي او د هغو نه د کار اجازه واخلي، ځکه د اوسبیلډونګ ډول اوسبیلډونګ خصوصا دا بیا داسې دی لکه سړی چې کار کوي، ځکه دوی هلته معاش اخلي. نو تاسو به اول یو اوسبیلډونګ پیدا کوئ. هغه چې بیا څنګه پیدا کوئ هغې ته هم وروسته راځم. اول باید د اوسبیلډونګ یو ځای پیدا کړئ چې هلته دوی تاسو ومني چې یعنې تاسو کولی شئ دلته اوسبیلډونګ ترسره کړئ. دغه اسناد چې دوی درکړل دا بیا اوسلنډ ته وړئ، نو ممکن چې دوی بیا تاسو ته اجازه درکړي چې اوسبیلډونګ ترسره کړئ. او دا چانس ډېر دی، عموما قبلوي او تاسو ته کار اجازه درکوي. خو ممکن هغوی ځینو شرایطو ته وګوري، یعنې دا د هر چا د هر کس د شرایطو پورې اړه لري. خو یو شی که په جرمني کې 4 کاله تېر شوي وي او ډولډونګ ولرئ، نو بیا دغه د کار اجازې ته هم اړتیا نشته. تاسو کولی شئ مستقیم لاړ شئ او خپل اوسبیلډونګ پیل کړئ. دلته یوه یادونه کوم دوستانو چې زه فکر کوم دلته لیدونکي یو څه کم دي، هیله ده چې له نورو دوستانو سره هم ویډیو شریکه کړئ او خپلې پوښتنې هم بیا ولیکئ. زه انشاءالله چې د ویډیو په پای کې تاسو ته ځواب درکوم. خو هغه کسان چې نوي راغلي وي، هغه تر 3 میاشتو په جرمن کې کار اجازه نه لري چې د پناه غوښتنې پروسه یې روانه وي، هغوی نشي کولی. خو که 3 میاشتو نه ډېر وخت وشو، بیا کولی شي چې دوی د کار غوښتنه وکړي او د کار اجازې یا د اوسبیلډونګ بیا کولی شي اوسبیلډونګ پیل کړي. یو مهمه خبر چې څو واره موږ په دې بحث کړی دی، یو ځل بیا هم یادونه کوم چې د اوسبیلډونګ د لارې د
استوګنې د اجازې د قبولۍ ترلاسه کولو یو ډېر مهم چانس دی چې د 2014 کال د جولای رئیسې هغه قانون راغلی دی. هغه رد شوي کسان چې اوسبیلډونګ پیلوي د هغو دپاره د هغې اوسبیلډونګ په جریان کې د اوسېدنې اجازه ورکول کېږي. کله چې اوسبیلډونګ ختم کړي بیا د 6 نورو میاشتو لپاره د کار د پیدا کولو دپاره وخت ورکول کېږي، او که کار پیدا کړ ممکن دوی بیا دایمي اجازه ترلاسه کړي د اوسېدو دلته، او یا ممکن څو کلنه وي خو قبولي ترلاسه کوي. نو اوسبیلډونګ د دلته د قبولۍ دپاره یو ډېر ښه مهم نه یوازې قبولۍ بلکې د ښو دندو ترلاسه کولو او د ډېرو پیسو ګټلو لپاره ښه چانس دی. اوسبیلډونګونه څنګه موندلی شو؟ اوسبیلډونګ موندلو لپاره عموما په انټرنیټ کې باید لټون وشي، او یا د دې ترڅنګ کولی شئ د اربایتس اګنټور مربوطه دفترونو ته چې تاسو په شاوخوا کې د هغو ته ورشئ، او یا ځینې مرستندوی بنسټونه دي لکه د ځوانو مهاجرینو دفتر چې د یوګنت میګراسیون دینست، د ځوانو مهاجرینو لپاره خدمتونه، او یا د لویانو مهاجرینو لپاره خدمتونه چې د میګراسیونز فور ارواکسنه. د دواړو دفترونو ته کولی شئ ولاړ شئ. که نشئ کولی دا دفترونه پیدا کړئ چې چیرته دي، دا ویبسایټ نشئ پیدا کولی، د هنډبوک جرمني په پاڼه کې د همدغه ډوله اوسبیلډونګ تر عنوان لاندې دا شی تاسو موندلی شئ. که څوک نشي کولی بیا هم کولی شي مسیج وکړي، زه به ورته د دوشنبې په ورځ ټولو مسیجونو ته ځواب ورکړم. او همداشان ځینې ویبسایټونه چې په خاص ډول د اوسبیلډونګ دپاره دي لکه atsubi.de او یا اوسبیلډونګ.de. دغه دواړه ویبسایټونه چې دي دا خاص د اوسبیلډونګونو لپاره دي، او هلته تاسو کولی شئ ډول ډول اوسبیلډونګونه وګورئ، وینئ، خوښې کړئ، شرایط یې وګورئ، او ډېر په اسانۍ کولی شئ هغو ته اپلای وکړئ. دومره سخت نه دي، او ډېر مشهورتي دفترونه شته چې تاسو سره په دې اړه کومک کوي. او یو بل ویبسایټ هم دی چې ایهاکا شټیلنبورزه، دې ته هم ورتلی شئ، او planet-biro.de دې ته هم ورتللی شئ. او یو بل شی چې زه بیا وروسته هم راځم د هغې په اړه خبرې کوم، هغه جابورزه یا میسه یا نندارتونونه د کار او زده کړو دي چې موږ هره اونۍ همدلته ویډیوګانې خپروو چې په کومو ښارونو کې جوړېږي. هره اونۍ په مختلفو ښارونو کې جوړېږي. موږ د مهمو جابورزو په اړه دلته اعلانونه خپروو او ویډیوګانې تعقیب کوئ، او هغه ښارونو کې چې که تاسو وئ ورشئ خامخا یوه اونۍ که نه وي د کې نه وي بله یا 2-3 اونۍ کې خامخا د تاسو په ښار کې یم یا تاسو په ایالت کې نږدې کوم ښار کې به دا جابورزه جوړېږي، هغو ته ورشئ. هغه کسان چې دي ډېر مهربان او ښه خلک وي، اکثره ډېر سړي سره مرسته کوي. نو تاسو کولی شئ ورشئ هلته زښته ډېر معلومات سړی ترلاسه کولی شي، د سره خبرې وکړئ او خپل شرایط ورته ووایي، ډېرې ښې لارښوونې کوي. نو هغلته هم تاسو اوسبیلډونګونو فرصتونه موندلی، پیدا کولی او اپلای ورته کولی شئ. د نوملیکنې لپاره لکه مخکې مې شوي دا اتسوبي دی، او planet-biro.de دا ویبسایټ دی، یا نور دفترونه چې مخکې مې نوم واخیست هغې ته هم ورتلی شئ، یا ځینې شرکتونو ته مخامخ ورتللی شئ. ځینې شرکتونه همداسې اعلانونه کوي په ښار کې، په بسونو کې، په ټرینونو کې، مختلفو ځایو کې هم د اوسبیلډونګ اعلانونه لیدلي وي. یا خپله ځینې سترو شرکتونو ته کولی شئ ورشئ ورته ووایئ که تاسو د اوسبیلډونګ ځای لرئ زه غواړم تاسو سره اوسبیلډونګ وکړم، نو تاسو کولی شئ هغو نه هم ګټه واخلئ، ورشئ ورسره خبرې وکړئ. د اوسبیلډونګ د تمویل دپاره په ځینو برخو کې دولت مرسته کوي، په ځینو کې تاسو خپله معاش اخلئ. د با په نوم بې په نوم یو کومکي معاش دی چې هغه څوک چې اوسبیلډونګ ترسره کوي هغو ته ورکول کېږي، او دا ممکن د لوړه اندازه یې په میاشت کې 615 یورو ده. په د ځینو خاص شرایطو لاندې دا معاش هم کسانو ته ورکول کېږي چې اوسبیلډونګ ترسره کوي که معاش یې کم وي. د دې معاش غوښتنه تاسو د اربایت اګنټور نه کولی شئ، او کله چې څوک اوسبیلډونګ ترسره کوي هغه د جاب سنټر پیسې چې دي، د بیکارۍ یا د بیکارۍ پیسې چې دي اربایتسلوزنګیلډ هغه نشي ترلاسه کولی. او د اوسبیلډونګ په مهال په اونۍ کې 10 ساعته کار کولی شئ، خو په دې اړه باید هغه څوک چې تاسو اوسبیلډونګ ورسره ترسره کوئ د هغو سره خبرې وکړئ. که نشئ نه پوهیږئ چې تاسو لپاره کومې حرفوي زده کړې یا اوسبیلډونګ غوره دی، کولی شئ د اربایت اګنټور سره خبرې وکړئ. یوه شمېره ده چې زه درته ویمه، د شمېرې ته ټلیفون هم کولی شئ، هغوی تاسو ته مشوره درکوي چې شمېره یې ده 0800 455 او 00
بیا درته وایم چې 0800 4 بیا 4 وارې 15 او 00 دې شمېرې ته که زنګ ووایئ نو ممکن چې هغوی تاسو ته مشوره درکړي او که څوک د بهر نه زنګ وهي په جرمني کې نه اوسي هغوی ممکن دې شمېرې ته زنګ ووایي هغه په جرمني کې چې مخکې مې شمېره ووي هغو ته زنګ وهل وړیا دي یوه یادونه وکړم چې هغو ته په تاسو باندې مصرف نه راځي خو که څوک د بهر نه زنګ وهي هغه بیا دې شمېرې ته باید ټلیفون وکړي خو او لګښت پرې راځي چې 00 4 9 دې شمېرې ته کولی شي د بهر نه ټلیفون وکړي او د هغو نه مشوره واخلي. د ویبسایټونو نومونه خو مې وښودل په هغې کې هم شته. بل یو ویبسایټ دی چې www ټی وي یا ټي وي په دوج کې دې ته ورشئ. په دې ویبسایټ کې هم ویډیوګانې شته د اوسبیلډونګ په اړه ډېر معلومات شته تاسو کولی شئ د هغو نه معلومات واخلئ. ځینې اوسبیلډونګونه دي چې هغې ما دلته یاداشت کړي دي چې د هغو نومونه درته اخلم چې کوم یو ډېر دود دي اوس په جرمني کې خلک ډېر ورته اپلای کوي او ممکن چې ښه آینده ولري. هغه یو دی چې آرتس هیلفرین یا هیلفه چې د ډاکټرانو سره کومک کوي. بل بیورو کافراو یا کافمن چې د دفتري کارونو مسؤل وي. بل فرکویفرین یا فرکویفه دی خرڅوونکی چې موږ ورته وایو فریزور یا فریزورین یا رایشګران دي. هغوی ممکن چې ډېر طرفداران ولري ډېر کسان یې غواړي چې اپلای ورته وکړي او ممکن دندې هم زیاتې وي. او بل دغه 4 مې چې یاد کړل دی کې اکثره نجونې یا مېرمنې ورته ډېر اپلای کوي. هغه د نارینه‌وو لپاره چې دی هغه بیا انډسټري میکانیکر دی چې مستري د صنعتي برخو یا فرکویفر دی یا الکتریکر دی او یا کوخ یا اشپزان په دې برخو کې دي. نو دغه معلومات و چې ما ټول کړي وو تاسو ته. دلته هم که پوښتنې لرئ هیله ده همدلته یې ولیکئ. زه به اوس هڅه وکړم چې معلومات درکړم او که نه و بیا وروسته هم کولی شم چې بیا دوشنبې په ورځ تاسو ته معلومات درکړم. دلته زما سره ټلیفون دی زه به په دې کې وګورم چې تاسو څه لیکلي دي. هیله ده چې تر هغې زه دا پوښتنې ګورم تاسو ویډیو له دوستانو سره شریکه کړئ او حوصله ولرئ. ښه دلته خو زه وینم تاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ سره یئ. د ځینو دوستانو چې مننه کړې ده. وفا پښتون ویلي دي چې زه تابع د جرمني هم لرم خو اوسبیلډونګ مې نه دی کړی او په میټل ابشلوس لرم او په فابریکه کې کار کوم. ماش کم راکوي 1200 نیټو. رښتیا هم ماش به ممکن یو څه کم وي خو که کولی شئ چې اوسبیلډونګ ترسره کړئ ډېر به ښه وي. درته باید پلټنه وکړئ چې په کومو برخو کې دی کومو برخو کې ګټور دی او ممکن په دې ډول وکړای شئ چې ښه معاش ترلاسه کړئ. دلته ماته نور ډېر کومنټونه فکر کوم نه ښکاري څه ستونزه به وي خو زه به یې وګورم بیا هم. خو خیر که اوس نه و دلته زه به بیا په ارامه یې وګورم او تاسو ته به بیا د دوشنبې په ورځ ځوابونه درکړم. او هغه دوستان چې غواړي چې نور په تفصیل ځینې ځوابونه وغواړي کولی شي موږ ته مسیج وکړي ټلیفون وکړي یا راته ایمیل وکړي. نوري منګل ویلي دي چې دا ای کې چې اوسبیلډونګ حسابي کنه نه پوهېږم چې دې نه هدف څه دی. بل وفا پښتون ویلي زموږ لپاره په کوم برخه کې اوسبیلډونګ مهم دی کوم بخش کې پیسې ډېرې دي. د یو څو برخو نومونه خو مې واخیستل ممکن بیا که اړتیا وه زه به نور لیستونه هم درته ولیږم کولی شئ موږ ته مسیج وکړئ.
سینا ابدالي ویلي څنګه کولی شي جرمني په سیاسي پارټۍ کې شامل شو. دا ډېر اسانه کار دی. هر یو خپل ویبسایټ لري، خو بیا اکثره میاشتنی د ګډون حق غواړي چې ممکن 8 یورو وي او هغه باید ورکړي. ښه، ډېره مننه نبیار صاحب، تاسو نه هم د ټولو دوستانو نه مننه چې مننه یې کړې ده. د یوه ورور ښه دغه شمېره هم لیکلې ده د اوسبیلډونګ. ډېره مننه. احمد مسعود افضلي، تشکر. بل ورور ویلي ابو عمر جنتي چې 18 میاشتې د کار قانون ته وخت تطبیق کېږي. هغه د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نیټې. امجد خان صافي ویل چې بغیر د بې عین اسلام کولی شي اوسبیلډونګ وکړو. هو کولی شي، خو هغه ټول شرکتونه ممکن ونه مني. ځینې خاص شرکتونه شته، تاسو خپله هڅه وکړئ، ممکن بعضې ومني. که خبرې ښې وکړی شي ممکن قبول شي. امین با ویلي چې زه پوښتنه لرم چې اعلان یې وکړ چې 2020 کې کسانو ته اسناد وکړي چې 1.5 کال کار کړی وي. هو په 2020 کې قانون راځي، تر اوسه یې ټول تفصیل نشته، نو باید منتظر واوسو. آیا د اوسبیلډونګ لپاره هم دی که نه صرف د کار لپاره؟ نه پوهېږم چې څه شی هدف دی. کامران فدا ویلي چې اوسبیلډونګ واتساپ ګروپ جوړ کړي، موږ به سوالونه پوښتنې در ولګو. متاسفانه چې دا کار ممکنه دی ځکه کسانو تعداد ډېر زیات دی. هیله ده چې همدلته په مسنجر کې موږ ته ولېږئ، موږ هڅه کوو چې ځواب درکړو. اسد سیاسنگ ویلي چې این چه زبانی است؟ کدام زبان دیگه بلد نیستید؟ این زبان پشتوست برادر. دیگه زبان هم بلد هستیم ولی پروگرام خاص به خاطر کسانی که پشتو صحبت میکنن برای اوناست. عبدالله عبید ویلي تر څومره وخت نورم چانس ته چې سړی اوسبیلډونګ پیدا کړي د هفت شول اسناد؟ هر وخت کولی شي، تاسو هر وخت دا چانس لرئ پیدا کړئ. همدانن په لټه کې شئ. زه فکر کوم چې اوسبیلډونګونه ډېر زیات دي، فرصتونه ډېر زیات دي، ډېر په اسانۍ پیدا کولی شئ. هیله د دوستانو ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او زموږ نورې ویډیوګانې هم تعقیب کړئ. په نوې په راتلونکي اونۍ کې موږ بیا هم د قبولۍ د ډولونو د پاڼه غوښتنې د دې اړوند نور موضوعات لرو. که څه وړاندیز لرئ، پوښتنې لرئ، هیله ده چې ما یې درېغوئ او زموږ پاڼه له نورو ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ. زه اکثره وخت چې ګورم ډېر هغه کسان چې په جرمني کې اوسېږي په پښتو ژبه خبرې کوي د هینډبوک جرمني له پاڼې سره اشنا نه دي. نو هیله ده چې تاسو زموږ سره دا مرسته وکړئ، د پاڼه ورسره شریکه کړئ. موږ ډېره هڅه وکړه چې د سپانسر د لارې دا کار وکړو، خو هغه ډېر مؤثر نه دی. نو دا مرستې ته مو اړتیا ده ځکه ډېر کسان هغه کسان چې په پښتو ژبه خبرې کوي هغوی لاسرسی نه لري معلوماتو ته. په جرمني کې ډېر کم معلومات پیدا کېږي په پښتو ژبه د کډوالو لپاره، هغه څوک چې په پښتو ژبه خبرې کوي. نو هیله ده چې پاڼه ورسره شریکه کړئ او خبرې کړئ. او موږ ځینې نور پروګرامونه هم تر لاس لاندې لرو چې ممکن د موټر چلولو د لیسنس ځینې پوښتنې په پښتو ژباړو په راتلونکي کې، او دې ته ورته نور که هر څه ته اړتیا لرئ یا وړاندیزونه لرئ، هیله ده زموږ سره شریک کړئ او زموږ سره واوسئ او مرسته راسره وکړئ. همداشان د هینډبوک جرمني ویبسایټ هم مه هېروئ. هیله ده چې هغې ته هم کله ناکله سر ورښکاره کړئ. په هغې کې دا څه موضوعات چې موږ همیشه خپروو دا ټول په ډېر تفصیلي ډول ځای په ځای شوي دي، ټول په پښتو ژبه دي. تاسو کولی شئ هلته ورشئ، ویې ګورئ او ویې لولئ او خپل معلومات زیات کړئ. نور نو که پوښتنې نه وي زه درنه رخصت اخلم. یو څو نوي پوښتنې کاکا اکبري ویلي چې 3 کاله کېږي چې کار کوم، څه وکړم چې قبولي راکړي؟ قبولي خو یو خو هماغه چې مخکې ویلي وو چې باید کیس مو سم وي. په دې اړه مو څو ځله خبرې کړي دي. د مهمه موضوع خپله کیس ده، یعنې خپله ځان ورته داسې باید ثابت کړئ چې تاسو ژوند خطر کې و.
او د هغې نه وروسته که قبولي ونه شي ډولډونګ واخله یا 2 ځله رد شي په محکمې خوا هم رد شي بیا یوه ښه لاره یې همدغه ده چې اوسبیلډونګ وکړئ. اوسبیلډونګ ډېر مهم دی، ښه دی. او یا منتظر شئ تر څو په 2020 کې نوی قانون راشي او بیا هم ممکن د کار د لارې هم تاسو قبولي ترلاسه کړئ. درې کاله کېږي چې ډولډونګ لرم. حمزه خان شینواری ویلي څه وکړم؟ 3 کاله ډېر وخت دی. د خپل وکیل سره باید خبرې وکړئ. هغه کسان ډېر کسان چې ځینې ځانګړي شرایط پوره کړي د بشري دلایلو د مخې له 1.5 کال وروسته باید د هغوی د قبولۍ او د اجازه ترلاسه کړي کله چې ډولډونګ ولري. نو هیله ده چې خپل وکیل سره خبرې وکړئ، دا موضوع سره وڅېړئ. که په دې اړه نور معلومات نه وي زموږ د تېرې اونۍ هم نه 1-2 اونۍ مخکې موږ یوه ویډیو د ډولډونګ په اړه همدلته ثبت کړې وه، هغه وګورئ، په هغې کې ټول معلومات شته. او د دې تر څنګ د هینډبوک جرمني چینل په یوټیوب کې هم شته، هغې کې هم د زموږ لایو ویډیوګانې هم دا ډول نورې معلوماتي ویډیوګانې او د پریس اف د ډے ویډیوګانې یا ورځني اصطلاحاتو ویډیوګانې ټولې شته، کولی شئ هلته یې وګورئ. او به عمر جنتي ویلي چې 2 کاله مخکې مې د منفي وشو، د محکمې انټرویو مې نه ده راغلی، څنګه کولی شم چې انټرویو راشي؟ دا کار باید وکیل وکړي، خو خیر تاسو باید منتظر شئ، دې ته ډېره بیړه مه کوئ، پروا نه لري. که انټرویو مو وروسته راشي مشکل نه دی، که زه راشي ورد شي دا بیا بده ده. کامران پیدا ویلي چې ich brauche ein Vorgib mir bitte telefonisch Kontakt. زموږ د ټلیفون شمیره همدلته په دې پاڼه کې شته، همدلته په دې پاڼې د انفو برخې ته ورشئ یا اباوټ برخې ته، هلته هغه د ټلیفون د دفتر شمیره شته. په رسمي وختو کې تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ. ښه، نو بل حبیب ستومان ویلي دي چې پوښتنه مې دا ده کوم بل څوک چې په ملک یعنې بلجیم یا فرانسه کې منفي خوړلي وي امکان شته چې هلته قبول ورکړي؟ نه، متاسفانه تاسو پوهېږئ ډوبلین قانون دی په ټولو اروپایي ټولنې په غړو هېوادونو کې پلی کېږي. هغه څوک چې په بل هېواد کې ګوتې ثبت شوي وي هغه بېرته غوتې لیږل کېږي، بیا خصوصا که بلجیم یا فرانسه غوندې وي چې حالات پکې ښه وي، یعنې پخوا یې مهاجر منل، مثلا بلغاریا او هنګري ته پخوا نه لیږل، اوس مو فکر کوم چې هلته هم بېرته د دې ځای نه مهاجر لیږي، نو ممکن چې بیرته مو ولیږي. د لیسنس په اړه به هم هڅه وکړو، نو هیله ده چې وتوانیږو چې وژباړو، خو د تاسو مرستې ته اړتیا ده. زموږ پاڼه هیله ده شریکه کړئ تر څو ډېر کسان برخه واخلي او راشي. که کسان لږ وي او نو بیا زه فکر کوم دلته به لږ ستونزمنه وي، ځکه هغه کوم کسان چې زموږ سره کار کوي بیا نه قانع کېږي چې موږ ډېره سرمایه ګزاري د لږ کسانو لپاره وکړو، یعنې څوک چې موږ ته پیسې راکوي هغه د دولت لخوا کوم بودیجه ورکول کېږي. نو که چېرته کسان ډېر شي او راشي غوښتنه وکړي نو موږ کولی شو د هغوی لپاره بیا ممکن جدا ویبسایټ پرانیزو یا نور کسان استخدام کړو چې زموږ سره په ګډه کار وکړي، ځکه ډېر مهم دی. یا دې ته ورته نور غیر د لیسنس نه نور ډېر کارونه شته چې موږ د پښتو ژبې لپاره کولی شو. په نورو ژبو ډېر رضاکارانه بنسټونه شته، یا ځینو خلک دي چې پروژې اخیستې دي همداسې بنسټونه لري او کار کوي په ټولو ژبو غیر د پښتو نه. نو پښتو یوازې زموږ او تاسو په ګډه په مخ وړلی شو، پرمختګ ورکولی شو، کار ورته کولی شو، په یوازې ځان نه کېږي. نو هیله ده چې تل له موږ سره واوسئ، ویډیو دوستانو سره شریکوئ یا پاڼه ورسره شریکوئ یا خبر کړئ. نو ورو ورو به مخته ځو. هیله ده چې پښتو هم یو وخت د نورو ژبو سره سیاله شي، موږ به خپله هڅه کوو. نور نو ښه وخت درته غواړم، ښه رخصتۍ. په بله اونۍ کې به بیا د خیر همدلته سره ګورو. تر هغې ښه وخت، ښې ورځې، خوشحاله ژوند.